څنګه جرأت پیدا کړو؟ دا پوښتنه په لومړیو کې زما په شمول هر چا سره وي، خو چې عمر ډیریږي او تجربه زیاتیږي نو ورو ورو دا ستونزه له منځه ځي او دا مسله اصلا تاسو پورې اړه لري چې څنګه یې زده کولی شئ. خو ما هڅه کړې چې ځینې ټکي په دې ویډیو کې در سره شریک کړم او کیدای شي چې څه ناسم مرسته هم در سره وکړي. اول، تل د ټولګي په لومړي کتار او صنف کې کینئ او ځای نیسئ. دویم، د استاد د درس ژورو ته د سترګو له لرې ننوځئ. استاد ته د ادب په دایره کې داسې دقیق ورګوره چې هغه ګمان وکړي په ټول صنف کې مې دغه شاګرد له درس او میتود سره ډیره مینه لري. دریم، د ټولګیوالو سترګو ته دقیق نظر د ځان عادت وګرځوه. له نورو شرمېدل یا نه کتل دا معنا چې یا مونږ ګناه کړې یا دا چې کمزوري یو. څلورم، رفتار مو تیز کړئ، مړ په لاره مه ځئ، لږ را تیز شئ او چستی تجربه کاندئ. د بدن حرکتونه زموږ د ذهن نه چور دی، د مړه ذهن به مړ رفتار وي. پنځم، په نسبتا لوړ او واضح غږ خبرې وکړئ. معمولا ډارن خلک هڅه کوي چې خبرې نور وانه وري او یوازې استاد واوري. شپږم، د روغبړ پر مهال جدي واوسئ، له مقابل طرف سره په پوره معنا مخامخ شئ او تر پایه ورته مستقیما متوجه اوسئ. اووم، د ټولګیوالو په وړاندې یا د ملګرو او اجتماع په حضور کې نظر ورکول یا اوریدل عادت وګرځوئ. اتم، دا چې د جذب د قانون له مخې د نورو خلکو د جلب په برخه کې 50 سلنه زموږ تبسم او د خولې خندا رول لري او ضمناً په ورین تندي له مسلمان سره مخامخ کېدل صدقه هم ده، نو پکار ده چې تل مو په خولې مسکا او درنښت الفاظ جاری وي. نهم، د جامو او لباس په انتخاب کې دقت وکړئ. بهترین کالی واغوندئ او عطر استعمال کړئ. سپین رنګ خلک ژر جذبوي او شوخ رنګ بیا د نارینه په شخصیت کې ملاحظات پیدا کولی شي. ارزښتونو ته په کتو د انسان روب هم کموي. لسم، په ټلیفوني او نورو اړیکو کې خلکو ته ځان لومړی وروپېژنئ چې ابهام مکمل ختم وي او هغوی در سره په آرام خبرې وکولی شي او په پوره جرأت در سره مخامخ شي. 11، د جزاک الله خیرا، مننه، خیر اوسئ، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ او داسې نورې مهمې او زړه راښکونکې کلمې په خوله جاري ولرئ. 12، په لاره کې اوچت ګامونه اخلئ، داسې په لاره لاړ شئ چې د شخصیت دروندوالی مو له ورایه ښکاره شي. 14، هیڅ کله له نورو سره ځان مه پرتله کوئ او هیڅ چاته یې کمه هم مه وایئ. د صدر اعظم او عادي دهقان د زامنو سره هم یو ډول تعامل وکړئ، ځکه دا ستاسو درنښت ښیي، دا ستاسو هغه انساني لطف کرم ښیي چې له انسانانو سره څومره مینه لرئ. 14، که د درس په جریان کې پوښتنه درته پیدا شوه نو زړه کې یې مه ساته او کور ته یې در سره مه وړه. که په درس پوه هم نه شوې او د نورو له شرمه دې پوښتنه هم ونه کړای شوه، دا منفي تمرین دی چې سبا به ستا د هویت برخه وي او ته به تل همداسې ناپوه پاتې شي. نو ښه دا ده چې جرأت وکړې، په واضح ډول هر څه په خپل جرأت له استاد وپوښتې او ځان کور ته پوی بوزي.